ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو ځل نبی کریم علیه السلام کور ته چې راغلی ویې کتل ما یو بنګړی جوړ کړی و دم په لاس کړی دي د زرو سپینو زرو. رسول الله مبارک چې وکتل ما ته ویل چې عایشې دا څه دي په لاس دي؟ وایي مهرة القربان د الله نازولې مور پلار دې مې درته زارو صدقه سي دا یو د زرو بنګړی مې جوړ کړي او دا مې تل لپاره په لاس کړي. وایي د مبارک راته ویل چې عایشې تا دې زکات ادا کړی دي هغه د خدای حق چې الله پاک په زکات کې ایښی دی په مال کې ایښی دی هغه د زرو په څیر وي که د مالدارۍ په څیر ادا کړی دي که نه دی ادا کړی نو ټول نه د زکات خو ما نه دی ورکړی. سړی چې مالدار شي په هغه د الله حق راځي څوک چې زر زړي به هغه حق به د الله مني. موږ له غرور را پاته دی موږ له تکبر را پاته دی موږ له در بل ځان بالا بلل را پاته دی موږ له مستی را پاته دي موږ له بې ځایه مصرفونه را پاته دي. وایي راته ویې ویل چې ای عایشې د جهنم د تګ لپاره دا یو بنګړی کافي کېدلی شي دا یو بنګړی د دې لپاره سبب جوړېدلی شي چې خدای نه کړه انسان جهنم له ولاړ شي. خدای خبر اول چې کله انسان ته الله پاک پیسې ورکړي نو زکات دي ورپسې واجب صدقات دي ورپسې خیر و خیرات و صدقه ده ورپسې وقف دي. زموږ دا چې مازې لږ په نس موړ شي اول یې پیسکو په سات دي اول یې ډولو سازو سرناو ډانس راکس دي اول یې د خدای ونه فرمانۍ ته وږې کاکي چې خدای خبر زموږ به انجام څه چې خدای خبر زموږ به حساب کتاب څه په زکات کې پوره وړي دا زکات خو څه کوي زکات مه ورکوه خالي د زرو پر نامه اخترې پر کېږي د مور و پلار هم ښه په پوهېږي هر څوک په پوهېږي اخترې مه کوه مثال درته دغه رنګه صدقه د چا په یاد دغه رنګه ورپسې بیا چې کوم وقف راځي چې په آخرت کې تعالی الله بدله درکړي تا ګر سره د عامو مینان دپاره یو برمه وکښله جومات دې جوړ کړي مدرسه دې جوړه کړي لار و پل دې جوړ کړي بل دې جوړ کړي چې دا بیا ورپسې د وقف څلورمه اندازه نه چې څلورم نه چې زه پر زکات باندې هم پوره وړی یم د الله ما پسې هغه حقوق لا هم ولاړ دي. نو ځکه خو الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې دا ګمان دې څوک نه کوي مالداره خلک چې موږ چې دا کوم بخل کوو دا موږ چې کومې کارنامې کوو دا زموږ لپاره خیر دی نه بلکې د دې نه به د اور سکروټې جوړېږي انسان به داغېږي. بلکې نو ایرانتیا خبره ده ډېره تعجب خبره ده چې زه په زکات کې هم پوره وړی یم زه په وصیه او په قربانۍ کې هم پوره وړی یم زه په ورپسې خیر و خیرات و صلې رحمۍ و قرابت پاللو کې هم پوره وړی یم یتیم یې په کلي کې مسکین یې کونډ یې خوار و غریب یې دغه رنګه زه په وقف څه کوې نو د حیرانتیا خبره ده چې پر سوزو پر سروزو پر ډولو پر سازو پر سرنا باندې ځي ډېره د سوچ و فکر خبره نامو پر ډوډۍ باندې ځي ډېره د سوچ و د فکر خبره والله د دې انسان بیا دې ته پام نه چې زما سره د دې حساب کتاب کېږي هغه بیا دې سوچ نه لري که څوک ځان ته حساب کتاب کښېږدي والله که پر ډول باندې زړه سي والله که د نامو پر ډوډۍ باندې زړه سي ډېر د خیر ځایونه شته ډېر د خیر ځایونه شته ډېر د مسلمانانو د ضرورتو ځایونه شته.